بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. او د موسی علیہ السلام کوه تور ته د تلو نه رستو د هغه قوم خپلو د سرو زرو کالونه د غوسه کې یو بت جوړ کو او هغه په خدای ونیو چې د هغه نه د غوی په شانتي आवाज راتلو او هغه دا لیدل چې غوسه کې نه خو د هغو سره خبرې کولې او نه یې ورته لاره ښودله، باوجود د دې هم هغه یې معبود ونیو او هغه یې ډېر د بې انصافۍ کار وکړو. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. او کله چې هغې پښیمانه شو او هغو لیدل چې په حقیقت کې هغې ګمراه شوي دي، نو وی ویل که زموږ رب په موږ باندې رحم ونه کړي او موږ ته بخښنه ونه کړي نو موږ به تباه شو. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. او کله چې موسی علیہ السلام د غصې او اندېښنې نه ډک خپل قوم ته راستون شو، د راتلو سره یې سم هغه وویل تاسو زمانه رستو ډیره بده قایمقامي کړې ده. آیا تاسو دومره صبر ونکو چې د خپل رب د حکم انتظارم کړی وي او تختې یو خواته کېښودې او د خپل رور هارون د سر ویښتان ونیول او خپل طرف ته یې راښکو. هارون علیہ السلام وویل ای زما د مور زویه، دې خلکو زه بې حقیقته وګڼلم، نږدې وه چې زه یې وجلی وې، نو دشمنان په ما مه خوشحالوه او ما د دې ظالمې ډلې سره مه شمېره. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. بیا موسی علیہ السلام وویل ای زما پروردګاره، ما او زما رور ته بخښنه وکړه او موږ په خپل رحمت کې داخل کا، ته تر ټولو لوی رحم کوونکی یې. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. په جواب کې وویل شو چې کوم خلکو چې غوسه کې معبود نیولی دی هغې به هر عمرو د خپل رب په غضب اخته شي او د دنیا په ژوندانه کې به د رسوایۍ سره مخامخ شي. دروغ تړونکو ته موږ هم دغسې سزا ورکوو. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. او کم خلک چې د ګناه کارو کې بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو یقینا د دې توبې او ایمان نه رستو هم ستا رب بخونکی او رحم کوونکی دی. فلما
فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. او بیا کله چې د موسی علیه السلام غوسه سړه شوه نو هغه تختې راواخستې چې د هغو په لیکنه کې لارښوونه او رحمت و د هغو خلکو دپاره چې د خپل رب نه ویریږي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. موسی علیه السلام د خپل قوم 80 تنه مقرر کړل چې هغوی د هغه سره زمونږ په مقرر شوي وخت حاضر شي. کله چې دا خلک یوې سختې زلزلې ونیول نو موسی علیه السلام عرض وکړو ای پروردګاره که تا غوښتي وی نو لا پخوا دی او زه هلاک کولی شول. آیا ته په هغه ګناه سره چې موږ نه یو څو ناپوهانو کړې وه موږ ټول هلاکوې؟ دا خو ستا یو ازمیښت و چې د هغه په وسیله چې ستا چاته خوښه شي په ګمراهۍ کې اخته کوې او چاته دی چې خوښه شي سمه لار ورښایې. زموږ سرپرست خو هم ته یې نو موږ ته بخښنه وکړه او په موږ رحم وکړه، ته تر ټولو لوی بخښونکی یې. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. او زمونږ د پاره هم د دې دنیا نیکي ولیکه او هم د آخرت مونږ ستا طرف ته رجوع کوو. الله تعالی په جواب کې فرمایل سزا خو چې زه چاته وغواړم ورکوم، زما رحمت په هر شي باندې خور دی او هغه به زه د هغه چا دپاره هرومرو ولیکم چې الله نه ویریږي، زکات ورکوي او زما په آیاتونو ایمان راوړي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نو نن دا رحمت د هغه چا په برخه دی چې د دې نبی امي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم پیروي وکړي چې د هغه بیان دا خلک په خپل کتابونو تورات او انجیل کې مومي.
هغه دی ته د نیکۍ حکم ورکوي د بدۍ نه یې منې کوي د دې دپاره پاک شیان حلال او ناپاکه شیان حراموي او د دې نه هغه پیټې کوزوي چې په دې باندې دروند شوی وي او هغه بندیزونه ماتوي چې په هغه کې دی کلک تړل شوي وو نو کم کسان چې په دې نبي باندې ایمان راوړي او د ده ملاتړ او مدد وکړي او د هغه ریښتیانۍ پیروي خوښه کړي چې د سره نازله شوې ده هم هغوی برې میندونکي دي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وایا چې اے خلکو زستاسو ټول طرف ته د هغه الله تعالی د طرفه را لېږل شوی یم چې د ځمکې او د اسمانونو د بادشاهۍ مالک دی د هغه نه سوا بل خدای نشته هم هغه ژوند ورکوي او هم هغه مرګ ورکوي او د الله او د هغه په هغه نبی امی باندې ایمان راوړئ چې الله او د هغه احکام مني او د هغه پیروي وکړئ هیله ده چې تاسو په سمه لاره شئ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون د موسی علیہ السلام په قوم کې یوه ډله داسې هم وه چې د حق سره یې سم هدایت کولو او د حق سره یې سم انصاف کولو وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون او مونږ دا قوم په 12 کورنیو ویشلی وو او د ټولو بیلې بیلې ډلې مقررې کې نو کله چې د موسی علیه السلام نه د هغه قوم اوبه وغوښتې نو مونږ هغه ته اشاره وکړه چې په پلان کې تیږه باندې خپله همسا ووهه نو بیا د هغې تیږې نه ناڅاپه 12 چینې راوخوټېدې او هرې ډلې د خپلې اوبو اخستو ځای معلوم کو مونږ په هغې باندې د وریځو سوری وکړو او په هغې باندې منو سلوا خوراک نازل کړو هغه پاک شیان خورئ چې مونږ درله درکړي دي نو د هغه نه وروستو چې هغې څه کړي دي نو په مونږ باندې څه ظلم نه دی کړی بلکې په خپل ځان یې ظلم کولو وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ او کله چې هغو ته حکم وکړی شو چې په دې آبادۍ کې د اوسېدو دپاره ورشئ او د هغه د پیداوار نه چې څنګه م خوښوي روزي خورئ او ووایئ ای خدایه زموږ ګناه وبخې او د ښار په دروازه کې سجده کوونکي ننوځئ موږ به ستاسو خطاګانې معاف کړو او کم خلک چې نیک کارونه وکړي نو خپله پیرزونه لا پسې زیاته کوو
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. نو د هغو زیاتی کوونکو کسانو هغه خبره چې هغو ته ویل شوې وه بدله که او نتیجه دا شوه چې موږ د هغو د ظلم په بدل کې په هغو باندې د آسمانه عذاب ولېږلو ځکه چې هغوی حکم نه منلو. فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. او لکشان دینا د هغه آبادی د حال تپوسو کا چې د دریاب په غاړه پرته وه دی ته هغه کیسه ور یاده کا چې د هغو ځای خلکو د خالی یعنی هفتې د ورځې د الله د حکم نه سرکشي کوله او دا چې کبان هم دې ورځې یعنی خالی د ورځې سر ته پراختلو د هغې مخې ته راتلل او د خالی د ورځې نه سوا په نورو ورځو کې نه راتلل. دا د دې دپاره کېدل چې موږ د هغې د سرکشۍ په سبب هغې په ازمیښت کې اچول. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. او هغی ته دا هم ور یاده که چې کله د هغې یوې ډلې بلې ډلې ته ویلي وو چې تاسو داسې خلکو ته ولې نصیحت کوئ چې الله د هغې هلاکوونکی دی یا ورته سختې سزا ورکوونکی دی. نو هغې جواب ورکو چې مونږ دا هر څه ستاسو د رب حضور ته د خپل مغفرت وړاندې کولو دپاره کوو او په دې امید کوو چې ښایي دا خلک د هغه د نافرمانۍ نه وویریږي. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. په آخر کې کله هغه ښوونې بیخي هیرې کې چې هغو ته ور زده کړی شوې وې نو موږ هغه خلک بچ کړل چې د بدۍ نه یې منع کوله او نور پاتې ټول خلک چې ظالمان وو د هغو د نافرمانۍ د امله په سخت عذاب کې ونیول. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بیا کله چې هغې پوره په سرکشۍ سره هغه کارونه سرته ورسول چې هغې ته منې کړی شوي وو نو مونږ وویل چې بیزوګانې شئ ذلیل او رسوا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. او یاد کئی هاغه وقت هم چې ستا رب اعلان وکړو چې هغه به تر قیامت پورې په دغو یهودو باندې داسې خلک مسلط کی چې هغوی به دې ته سخت تکلیفونه رسوي. په رښتیا چې ستا رب په سزا ورکولو کې تیز دی او یقینا هغه معاف کوونکی او ډیر رحم کوونکی دی. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون مونږ هغه پز مکه کې ټوټه ټوټه کړل په ډېرو قومونو باندې تقسیم کړل ځینې خلک په هغو کې نیکان وو او ځینې د هغو نه بل شانتي او مونږ هغه په ښه او په بدو حالاتو سره په ازمیخ کې واچول کېدای شي چې دی بیرته راوګرځي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون بیا د مخکینی نسلونو نه رستو داسې ناکاره خلکو د هغې ځای ونیو چې د الهي کتاب وارثان شو هم د دې دنیا فانی ګټې راغونډوي او وایي چې امید دی چې مونږ به وبخل شو او که بیا یې که هم هغه دنیایي ګټه په مخه ورشي نو په منډه یې راخلي آیا دینه د کتاب وعده نه ده اخیستې شوې چې د الله په نوم دې هم هغه خبرې وکړي چې حق وي او دی پخپله هغه څه لوستلی دي چې په کتاب کې لیکلي دي د آخرت د اوسېدو ځای خو یوازې د خدایه ویریدونکو کسانو دپاره ډېر ښه دی آیا دی نه پوهیږي هو الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين کم کسان چې په کتاب عمل کوي او منځ قائم کړی دی دا یقیني ده چې داسې ښه خلک چې خپله اصلاح کوي د هغو اجر به مونږ نه ضایع کوو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ او هاغه وخت هم قابل ذکر دی چې مونږ غر را پورته کو او په دې باندې داسې خور کو چې تا به ویل هغه چترۍ ده او دی ګمان کوو چې هغه به په دې باندې راوغورځېږي او په هغه وخت کې مونږ دې ته ویلي وو چې کم کتاب چې مونږ تاسو ته درکو هغه کلکو نیسئ او څه چې په هغه کې لیکلي دي هغه یې زده کئ امید دی چې تاسو متقیان شئ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ او اے پیغمبر خلکو ته هغه وخت وریاد کا چې کله ستا رب د بنی آدمانو د شاګانو نه د هغې زوزات راویستلی و هغه یې پخپله په هغې باندې شاهدان کړي وو او تپوس یې ترې کړی و آیا زه ستاسو خدای نه یم هغه یې وویل هرومرو هم ته زمونږه رب یې مونږ په دې ګواهي کوو دا مونږ د دې دپاره وکړل چې چرته تاسو د قیامت په ورځ دا ونه وایئ چې مونږ خو د دې خبرې نه بې خبره وو او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون یا داو نه وایئ چې شرک خو زمونږ پلار نیکه زمونږ نه مخکې کړی و
او مونږ رستو د هغو د نسل نه پیدا شو نو آیا ته مونږ په هغه کسور نیسې چې بېلارې خلکو کړی وو وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ګوره په دې طریقه مونږ نښې په څرګنده طریقه وړاندې کوو او د دې دپاره یې وړاندې کوو چې دا خلک راواوړي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دیتا د هغه کس حال بیان کا چې هغه ته مونږ د خپل آیاتونو علم ورکړی وو خو هغه د هغو نه بیخي ووتو په آخر کې شیطان ورپسې شو تر دې پورې چې هغه ګمراهانو کې شامل شو ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون کمون غوښتي وې نو هغه ته بم د هغو آیاتونو په وسیله لوړه درجه ورکړې وې خو هغه دنیا طرف ته مایل شو او هغه د خپل نفس پیروي وکړه نو د هغه حالت د هغه سپي په شانتې شو چې کته پې حمله وکړي هم جبر وباسي او که پرېږدي هم جبر وباسي همدغه د هغو خلکو مثال دی چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼي ته دا کیسې دي ته واوروه ښایي که دي څه غور او عبرت واخلي ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون د داسې خلکو حال هم ډیر زیات خراب دی چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ وګڼل او هغوی په خپل ځان ظلم کوي من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون چاته چې الله تعالی هدایت وکړي نو یوازې هم هغه سمه لار مومي او څوک چې الله تعالی ګمراه کړي هم هغوی ناکام او نامرادې پاتې کیږي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون او دا حقیقت دی چې زیاتره پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی موږ د دوزخ دپاره پیدا کړي دي د هغوی زړونه شته خو هغوی ورباندې فکر نه کوي د هغوی سترګې شته خو څه ورباندې نه ویني د هغوی غوږونه شته خو څه پې نه اوري هغوی د څاروو غوندې دي بلکې د هغو نه هم زیات ګمراه دي دا هغه خلک دي چې غفلت کې لوېدلي دي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله تعالی د ښه نومونو مستحق دی هغه په هم هغه ښه نومونو سره یاد کوي او هغه خلک پرېږدی چې د هغه د نوم په ایښېدو کې د رښتینولۍ نه منکرېږي څه چې هغې کوي د هغه بدل به ومومي وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
زمون په مخلوق کې یوه ډله داسې هم وه چې بیخي د حد سره لارښوونه او د حد سره سم انصاف کوي. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. پاتې شو هغه خلق چې زمونږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي دي، نو هغوی به مونږ رو رو داسې شان د تباهۍ سره مخامخ کو چې هغوی خبر قدرې هم نه وي. وأملي لهم إن كيدي متين. زه هغو ته مهلت ورکوم، بېشکه زما پټ تدبیر ډېر مضبوط دی. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. او آیا دې خلکو هیڅ کله فکر نه دی کړی د دې په ملګري کې د لیونتوب هیڅ نښه نشته؟ هغه خو یو خبرونکی دی چې د بد عاقبت سره مخامخ کېدو نه مخکې په ښکاره څرګنده خبر ورکوي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آیا دې خلکو د ځمکې او آسمانونو په انتظام باندې هیڅ کله غور نه دی کړی او د خدای پیدا کړی هیڅ شی هم په غړېدلو سترګو نه دی لیدلی؟ او آیا هغوی په دې هم فکر نه دی کړی چې ښایي د ژوند د دې مهلت د پوره کېدو وخت رانږدې شوی وي؟ ښه نو دې قرآن نه وروستو بله کومه خبره داسې کیدی شي چې دې په ایمان راوړي؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. څوک چې الله تعالی گمراه کی نو هغه هیڅ څوک په لاره کولی نشي، او الله دې د دې په هم دې گمراهۍ کې لالهانه پرېږدي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دی د تانه تپوس کوي چې هغه د قیامت ساعت به کله نازلیږي. ووایه د هغه علم یوازې زما رب ته دی، هغه به په خپل وخت هم هغه را څرګند کي، او اسمانونو او ځمکه کې به هغه سخت وخت وي. هغه به په تاسو باندې ناڅاپه راشي. دی د هغه په باب تانه په داسې شان تپوس کوي لکه چې تا د هغه تحقیقات کړی وي. ووایه د هغه علم خو یوازې الله تعالی ته دی، خو زیاتره خلک د دې حقیقت نه بې خبره دي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی ته ووایه چې زه د خپل ځان دپاره هم د څه ګټې او زیان واک نه لرم، هم هغه الله چې څه غواړي هغه کیږي. او که زه په غیبو پوهېدې نو ما به ځان لا ډېرې ګټې کړې وې او ما ته به هیڅ کله څه زیان نه رسېدو. زه خو یوازې خبر ورکوونکی او زیری ورکوونکی یم هغو خلکو ته چې ایمان لري.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هغه هم هغه الله دی چې تاسو یې د یو نفس نه پیدا کړی او د هم هغه د جنس نه د هغه جوړه پیدا کړه تر څو چې هغه نه آرام او سکون حاصل کی او بیا کله چې میړه او ښځه سره یو ځای شي نو هغه په حمل کې شوه سپک غوندې بار سره د هغه پاخستو هغه وګرځېده را وګرځېده نو کله چې هغه دروند شو نو دواړو یو ځای الله چې د دې رب دی دعا وکړه که تا مونږ ته صحیح سالم اولاد راکو نو مونږ به ستا شکر ویستونکي شو. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. او کله چې الله تعالی هغې ته یو صحیح روغ رمټ اولاد ورکو نو هغو د هغه په دې بخشش کې نور د هغه سره شریک کړل. الله د هغه مشرکانه خبرونه ډیر لوړ او پورته دی چې دا خلک یې کوي. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. څومره ناپوهان دي دا خلک چې هغه د خدای سره شریکوي چې هیڅ شی هم نشي پیدا کولی بلکې پخپله پیدا کول کیږي. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. دا شریکان نه خو د هغو مدد کولی شي او نه خپل ځان سره د مدد وس لري. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. که تاسو هغې ته د سمې لارې په طرف د راتګ بلنه ورکئ نو هغې به په تاسو پسې رانشي. که تاسو هغې ته غږ وکئ او که چوپ اوسئ دواړو صورتونو کې ستاسو دپاره دا امر برابر دی. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تاسو چې د خدای نه سوا د نورو بندگی کوئ هغې خو صرف بندگان دي لکه څنګه چې تاسو بندگان یې. د هغو نه دعاګانې وغواړئ وګورئ دوی د ستاسو د دعاګانو جواب درکوي که د دې په باب تاسو رښتیني یئ. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. آیا دی خپې لري چې ورباندې لاړ شي؟ آیا دی لاسونه لري چې په هغو ونیسي؟ آیا دی سترګې لري چې په هغو وویني؟ آیا دی غوږونه لري چې په هغو واوري؟ اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی ته وایا چې خپل جوړ کړي شریکان را وغواړئ بیا تاسو ټول یو لاس شئ زما په خلاف سازش جوړ کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. زما ملاتړ او مددګار هغه الله تعالی دی چې هغه دا کتاب نازل کړی دی او هغه د نیکو خلکو ملاتړ کوي.
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. تاسو چې د الله نه سوا د چا عبادت کوئ هغوی نه خود ستاسو مدد کولی شي او نه هغوی خپل مدد کولی شي. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. او کتا اے پیغمبر هغوی ته د څه خبرې له آوازو کې نو نه اوري او ته یې وینې چې دی تا ته ګوري خو دی څه نه ویني. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اے پیغمبر د نرمۍ او تېرېدنې لاره غوره که، د نیک کارونو درس ورکه او د جاهلانو نه مخ واړوه. وإما ينزعنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم. چې کله د شیطان ولمسوي نو د الله پناه وغواړه، هغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. په حقیقت کې چې څوک پرهیزګاران دي د هغوی حال داوي چې کله د شیطان د طرفه څه خطره هغوی ته راشي نو هغوی په یاد کې مشغول شي او ناګهانه د هغوی سترګې وغړېږي. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. او کم خلک چې د شیطان تابع دي نو هغه دي ګمراهۍ ته راکاږي خو نه سمیږي. وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم کله چې ته دې خلکو ته څه نښه یعنې معجزه وړاندې نه کړې نو دی وایي چې تا د خپل ځان دپاره څه نښه ولې راونړه. دی ته ووایه زه خو صرف د هغې وحي پیروي کوم کم چې زما رب ماته لیږلې ده. دا ستاسو د رب د طرفه د بصیرت روښنایي لارښوونه او رحمت دی د هغو خلکو دپاره چې ویې مني. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. کله چې ستاسو په وړاندې قرآن لوستل کیږي نو هغه په غور واورئ او چوپ اوسئ ښایي چې په تاسو باندې هم رحم وشي. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خپل رب سحر او ماښام په زړه کې په زارۍ او ویرې سره او په ژبه رو آواز سره یادوه. ته د دې خلکو نه نشي چې په غفلت کې لوېدلي دي. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. د دې آیات په اورېدو یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. دا د قرآن پاک د تلاوت لومبې سجده ده. کمې فرښتې چې ستا د رب په وړاندې د نزدېوالي مرتبه لري هغوی هیڅکله د خپل تکبر په غرور کې نه ډوبېږي چې د هغه د عبادت نه مخ واړوي. هغوی د هغه پاکي بیانوي او د هغه په وړاندې سر په سجده ټیټوي. صدق الله العظیم.
الله ستر رښتیا ویونکی دی.